د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. افغاني سرې میاشتې د بدخشان ولایت د یاون ولسوالۍ په خیرآباد سیمه کې د ژغورنې ټیمونو سره د ژغورنې د عملیات پر مهال د 7 خیمو 15 ترپالونو 50 کمپله او پاخه شوي خوراکي توکو مرسته وکړه. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر ملا عبداللطیف منصور د یو پلاوي په مشرۍ ترکیه کې له تاجیکستاني چارواکو سره د 2023 میلادي کال لپاره د وارداتي برېښنا د تړون غځولو په موخه د هیواد ته رسیدلی دی. زابل کې په نشهیي توکو روږدي لسګونه کسان له 4 میاشتنۍ درملنې وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي چې د سرو زرو په کان کې بند پاتې 3 تنه کان کیندونکي د ژغورنې ټیم له پرلپسې 1 ساعته هڅې وروسته 13 شپه ژغورل شوي دي. د پکتیا د مرافعه محکمې رئیس او ورسره مل پلاوي د څمکنۍ ولسوالۍ ابتدایه محکمې ته سفر وکړ. د پکتیا ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 919 قضیو پر حل او فصل سربیره 614 بیلابیل وثایق هم اجرا کړي دي. د دایکنډي ولایت محکمو د یوې اونۍ په اوږدو کې د 14 دوسیو د حل کولو سربیره 52 بیلابیل وثیقې هم اجرا کړي دي. د قلعه زمان خان سړک د ګلدانونو جوړولو او د جدولونو د نصب چارې پیل شوې. د ستندر ملي ادارې د نورم امریت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د 26 ډوله موټرو نورم وټاکل. د میدان وردګو د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست وایي چې سید آباد ولسوالۍ کې د یونیسف موسسې له لورې د 2.3 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د څښاک اوبو رسولو پروژې چارې پیلېږي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د اهل تشیع له یو شمېر کادرونو او استادانو سره کتلي دي.